د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلینو د تیرو 2 میاشتو په جوړجان کې د یاد ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 40 میله وسلې چې پکې 10 میله کلاشینکوف 3 میله پیکا یو راکټ 10 میله 11 ډزې 15 میزایل او زرګونه فایر مرمۍ شامل دي نیولي. موږ د میدان وردګ ولایت د تروریزم ضد مدیریت لخوا په ټول د 2 میاشتو کې تقریبا 40 میله مختلفو نوع وسلې نیول شوي دي چې د غیله جملې څخه 10 میله کلاشینکوف دي 3 میله پیکاوي دي 1 میله راکټ ده او 10 میله ورسډازي دي او یو د ټانک ضد مین ده او 15 میله مزایل دي. همدغه اسلحې موږ په ټول ولایت کې په 9 ولسوالیو کې راجمع کړي دي خو زیاتره برخې په حسیاوالو حسیدو د امیرداد ولسوالیو کې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې د عامو خلکو ژوند ته ګواښ پیښ کړي. دی په ټول ولایت کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. او دغه اسلحې وي چې د دوه خلکو د طرفه د مسلمانانو په ضد کارېدلې او مسلمانان غریب خلک د ملک خلک په زورول کېدل د چنه بیمالونه په باندې خاصه مختلف د مسلمانان په ضد. نو الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدینو د خپل مسؤلیت ادا کړو او مسلمانان د دغه خلکو د شر محفوظ کړل اسلحې ځنې راوړل او ځنې ټولې کړل. د نوموړي ولایت اوسیدونکو هم د امنیه قومندانۍ مسؤلینو له قربانیو خوښ دي او وايي د دوی له برکته بشپړ امن دی او خلک په ډاډه زړه خپل ژوند کوي. موږ خو ډېر راضي د امارت اسلامي د مجاهدینو قهرمانونه چې وسلې او شیان یې راټول کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت چې رغلی دی د افغانستان یې نیولی دی یعنې نه غل شته نه داسې نور جنایي کارونه شته دي. الحمدلله موږ د خپل مشرانو نه ډېر راضي یو. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلینو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر وسلې نیولې دي چې د ورانکاره کړنو د ترسره کولو په موخه یې پټې ساتلې وي.